ورځ نه وي، شیبه نه وي او نیټه نه وي او فکر هم نه وای، تم نه وای، زم نه وای، بل هم نه وای او هغه کار چې سر ته رسوو هغه هم نه وای. خو دا ټول دې پورې تړلي دي چې لیدلوری نوی واوسي. لیدلوری څنګه کولی شو هره ورځ نوی ولرو؟ دا د نن ته د ځمکې د دغو ټولو وګړو په منځ کې ځان له یو جلا موجود یې. اول دا په ټول وجود حس کول او نو ته خپل هغه ازلي ذره، هغه ازلي وجود ښکل که، هرکله یې وکړه، ورسره مهربانه واوسه، ښاد واوسه، یعنی ځان له مینې او له برینې نه مالامال وګرځوه. نور څه پاتې شول؟ ژوند ته راووځه. اوس له دې دریځه یوه ته ګوره، یو نوی، یو ځانګړی، یو ځان له موجود په دې سترګه ګوره. ته نوی شوې او دې سره دې ټول جهان او ټول وګړي نوي شول. یعنی نن ورځ زه او ته دا وس و دا وړتیا او دا امتیاز لرو چې 8 میلیارده نوي وګړي ووینو. داسې کوم فلم هم لیدلی ده په عمر کې، داسې کومه کیسه هم لوستلې ده؟ نه. نو بختوره دې وي دغه ورځ، نوې ورځ، نوې شېبه او نوی ته.